یوې ښځې خپله خاطره داسې لیکلې ده. یوه ورځ مې د غوسې پر مهال مېړه ته وویل چې کاش واده مې در سره نه وای کړی. ما فکر کوو چې هغه به اوس پر ما چغې ووایي، غوسه به شي، څپړې وار به وکړي، خو هغه هېڅ ونه ویل. یوازې له کوره ووت. 3 ساعته وروسته بېرته راغی. له هغه ورځې داسې احساسوم لکه چې بل سړي ته واده شوي یم، او داسې انګېرم چې دا مې پخوانی مېړه نه دی، ځکه ما یې بیا پر شونډو مسکا ونه لیده. چوپ ناست وي، غوسه نه کوي، نه راسره بحث کوي، نه ټوکې کوي، نه څه وایي، نه کومه پوښتنه کوي، یوازې د کورنۍ مسؤلیتونه ترسره کوي. 4 کاله په همدې حالت کې یم. اوس پوه شوم چې یوه بده ناوړه جمله هم کورنۍ ورانولی شي او کور ورانوي. ما اوس خپل ځان، میړه او خوشحالي له لاسه ورکړې ده. نو تاسو دوستان او خویندې مهرباني وکړئ خپلو خبرو سره پام وکړئ. مخکې له دې چې خبره وکړئ فکر ورباندې وکړئ چې دا خبره وکم او که نه. که ښه ښکارېده ویې کړئ او که ښه نه ښکارېده چوپه خوله پاتې شئ.